السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د واتساپ او د میسنجر یو ډیر خوندور ټریک در وښیم چې تاسو ټول به ورته حیرانه سئ. هو ملګرو، مثال کې چا تاسو ته په واتساپ یا میسنجر کې وایس میسج را لیږلی وي، یعنې خبرې درته را لیږلې وي او اوس تاسو د هغه د یو چا له مخه نسئ پلی کولی، نو سمپله بیا تاسو په هغه وایس میسج باندې کلیک وکړئ، نو هغه وایس میسج به تاسو ته په خط کې بدل سي. یعنې هغه که هر رقم خبرې تاسو ته کړي ولې هغه به خپله خط ته واوړي. نو ډېر خوندور ټریک ده، تر اوسه پورې به تاسو ته هېچا هم نه وي درښودلی، نو تاسو ډېره زیاته فایده ځینې اخیستلی سئ. ویډیو تر اخره پورې ګورئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده وایس پوپ اپ او د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی سئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو نور دغه یو سیټینګ هم نه غواړي. ګوره زه ځم واتساپ، دلته ماته یو چا په واتساپ کې وایس میسجانه لیږلي دي، هغه زه اوس دلته خبرو ته اړوم، خط ته اړوم. اوس ګوره تاسو کتلی سئ چې دغه وایس میسج ده. ګوره دغه اول درې وایس میسجان چې دي دغه په انګلیش باندې دي او دا نور په اردو باندې دي. نو اوس زه غواړم دغه میسج مثال زه یو ځای ناست یم، له ملګرو سره ناست یم، زه دغه وایس میسج نسم پلی کولی چې بیا یې هغه هم راسه اوري. نو سمپل اوس تاسو په دې میسج باندې دا رقم کلیک ونیسئ. دا زه اوس خط ته اړوم، په دې سکل هم تاسو کلیک ونیسئ. پورته شیر بټن راغلی، په دغه شیر بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په شیر بټن کلیک وکړئ ګوره دلته به د ټرانسکرایب په نامه راسي هغه اپلیکیشن. نو په دغه ټرانسکرایب باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ټرانسکرایب باندې کلیک وکړئ ګوره تاسو ته چوز لینګویج، دلته تاسو زبان ور وښایئ. دا کوم وایس میسج چې دی، دا خبرې چې دي، دا په کوم زبان کې سوي دي، په انګلیش کې، په اردو کې، په کوم زبان کې سوي دي. یوه بله ډېره ضروري خبره ګوره تاسو یاد ساتئ، سپي لاله په دې کې خالي پښتو نه ده ایډ، نور ټول زبانونه کې شته. څنګه پښتو کې ایډ سي نو انشاءالله بیا به زه بله ویډیو هم تاسو ته په جوړه کړم. نو اوس ګوره دا خبرې سوي ده، په انګلیش سوي وي، نو مالته په انګلیش باندې کلیک وکړئ. ګوره تاسو کتلی سئ چې دا خبرې بیا واړولې وایي هیلو برو هاو ار یو. ګوره دلته دغه خبرې دغه رقم سوي دي. زه تاسو ته پلی کوم. ګوره تاسو په خپله کتلی سئ دغه رقم دا بل وایس میسج چې دا هم په انګلیش باندې ده. خالي دی سلیکټ کوئ، په شیر بټن باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو په شیر بټن باندې کلیک وکړئ تاسو به د ټرانسکرایب په نامه باندې یو اپشن راسي، دلته په دې کلیک کوئ او په هر زبان کې چې هغه خبرې سوي هغه ور وښیاست، نو هغه به داسې تاسو ته واړوي. ګوره وایي ویر آر یو. او دغه رقم دا لاندې چې دا په اردو باندې دي. ګوره سمپله په دې باندې تاسو کلیک وکړئ، په شیر بټن باندې کلیک وکړئ، په شیر بټن سکل هم تاسو کلیک وکړئ، په ټرانسکرایب باندې کلیک وکړئ. دلته بیا تاسو سمپله زبان ور وښایاست. کوم چیرې بل زبان کې اډوئ په مور بټن سکل هم تاسو کلیک وکړئ. ما درته نور ټول زبانونه کې شته، خو ما سې ویله پښتو زبان څنګه پښتو زبان کې سي انشاءالله زه بله ویډیو هم تاسو ته په جوړوم. نو دا په اردو زبان ده. ګوره ما په اردو کلیک وکړئ. ګوره آپ کها هو، زه اوس دغه هم تاسو ته پلی کوم. ګوره تاسو کتلی سئ. نو یعنې د دغه کوچني اپلیکیشن په ذریعه سره، د دغه کوچني اپشن په ذریعه سره تاسې کولی سئ چې وایس میسجان و خط ته واړوئ. هغه که واتساپ وي، که میسنجر وي، که آیمو وي، که هر اپلیکیشن وي، نو د هغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو وایس میسجان و خط ته اړولی سئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.